السلام علیکم. نن موږ خبره کوو د ایونټون سی کریم په حواله سره. د زیاتره ملګرو موږ ته میسجونه هم کول او کمنټس هم کول. صحیح ده. د ټاپک شروع کېدو نه مخکې زه تاسو ته ریکویسټ کوم زموږ لینک چې دی د یوټیوب هغه موږ په بایو کې پروت دی. صحیح ده، هغه سره هم سبسکرایب کړئ. ډېره مننه وای. ایونټون سی کریم چې دی نو دا یو ښه میډیسن دی، ښه کریم دی. صحیح ده. میډیسنل چې دی نو هغې دونه نقصان نه کاسمیټکس چې زیات تر کم انګریډینټ لیکلي نو هغه لازم نه ده چې هغه په هغې کې واچوي. صحیح ده. کم چې میډیسنل کریم وي هغې کې چې کم انګریډینټ وي لکه فرض کړه په دې کې وایټامین سی دی مین انګریډینټ او ایل ګلوتاتایون دی کم چې ښه انګریډینټ دی. صحیح ده. کم چې په کمبینیشن کې دي په دې کې. صحیح ده. او ډېر ښه کار کوي. ډیفرنٹ کنډیشنز کې استعمالیږي، خاص کر ملازمه چې موږ څه ته وایو. صحیح ده. په هغې کې کار کوي. دا زیاتره ملګري موږ ته میسجونه هم کوي چې تیرسري دپاره موږ ته ښه کریم وښایي. بل دا خبره چې دا په انټي ایجنګ کې هم کار کوي، مطلب د انټي ایجنګ چې دی نو هم استعمالیږي. څوک چې د وخت نه مخکې بوډا ښکاري. صحیح ده. یا فاین لاینز چې په مخ کې جوړ شي په هغې کې هم کار کوي. او بل دا خبره چې په سپینېدو کې هم کار کوي او سکین شاین کې هم کار کوي، مخ ښکلي کېدو کې هم کار کوي. خو چا فرض که دا کنډیشنز نه صحیح شو نو هغوی هسې هم استعمالولی شي. نو دا یو ښه کریم دی، میډیسنل کریم دی، نو څه نقصان یې نشته. بل دا خبره دې 2-3 انګریډینټ نور هم دي. وایټامین ای پکې هم دی. صحیح ده. کم چې ایز انټي ایجنګ کار کوي. لیکورایز رایس پکې هم دی. صحیح ده. کم چې پورس چې دی دا بند دی او د هغې سره چې دی موئسچرایزر ایز ا موئسچرایزر کار کوي. څه ته چې موږ لون مخ وایو. صحیح شو. په هغې کې ډېر ښه کار کوي. نو دا یو ښه کریم دی او میډیسنل دی، نو څه نقصان یې نشته. بل دا خبره دې طریقه استعمال چې دی دا لازم دی. دا زیاتر ملګري موږ خو کریم واخلو خو دې په طریقه استعمال باندې موږ نه پوهېږو. نو دا چې دی نو د شپې لاول ولګوئ که فرض که مخ نه سور کوو. صحیح ده. یا چې دا نو ډرمټایټس یې نه کاز کوو، الرجي نه کاز کوله. صحیح شو. نو بیا تاسو 2 ټایم هم لګولی شئ، ماسپښین هم لګولی شئ، ماسخوتن هم لګولی شئ. څنګه چې موږ په بار وایو. صحیح شو. سن بلاک چې دی دا به لازم وي. خو هر قسمه کریم موږ استعمالو نو ښه خبر ده چې موږ ورسره سن بلاک استعمال کړو. که فرض که ماسپښین کې موږ لګوو. صحیح ده. نو ښه خبر ده چې په ښه فیس واش باندې یا په ښه صابون باندې موږ وخت وینځو، بیا وچ کړو. صحیح ده. بیا دا کریم ولګوو، بیا پرې سن بلاک ولګوو. صحیح ده. که د شپې لګوئ فرض که نو سن بلاک ته بیا حاجت نشته. سهار چې راپاسئ نو فیس واش باندې استعمال فیس واش باندې وینځئ مخ. صحیح ده. بیا چې دی نو سن بلاک ولګوئ. بل دا خبره چې کم پریګننټ ښځې دي فرض که صحیح شو د کمې چې د بچو بیماري نو هغوی له لګول نه دي پکار. بل دا خبره چې کم فرض که بچو له پی ورکوي. صحیح شو. نو هغوی لګولی شي ساده پورې، ځکه چې دې پینیټریشن چې دی په سکین کې نو هغه کم دی، نو هغوی هم لګولی شي. د دې نه علاوه چې ستاسو څه قسمه کوېشن تاسو موږ ته میسج کولی شئ. مننه. السلام علیکم.